السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورو پوښتنه کړې ده چې جنابت غسل بدستي سړی کوي. محترمه د جنابت غسل لمانځه ته فرض دی، بالفورز نه دی، بالفوره نه دی فرض. که بالفور وچی دا بهتره و او صحیح خبره ده، ځکه عبدالله بن عمر ته مبارک وایي چې مرتن رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه یوه پوښتنه وکوله چې که چاته جنابت د شپې ورسېږي نو به څه چم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم که سړی د شپې په سر کې جنوب سي جمعه وکړي نو اودس دې وکړي او دا خپل ذکر هغه اندان دې پرېمینځي. مشکات جلد اول صفحه 40 او دغه رنګه عایشه رضی الله عنها مبارکه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بعضې وخت چې به جنوب و نو ده چې به اراده درلوده چې خوراک وکړي او یا بیده سي نو بیا اودس وکړي. توضأ وضوء للصلاة، داسې اودس پرې وکړي لکه اودس د لمانځه. مشکات جلد اول صفحه 40 او دغه رنګه فقه اسلامي و ادلته جلد اول صفحه 382 مطلب الخميس في مکروهات الغسل. نو محترمه بالفور نه دی لازم، که وچې ښه کار دی بس چې ماښام جنوب سو اودس دې وکړي پرېږدي سهار د لمانځه ته غسل وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.